السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو د ژوند قدر وکئ، د خدای حمد و ثنا بیان کئ او ځان په دې پوه کئ چې موږ د دنیا ته راغلي یو که چا رالیږلي یو. خویندرونو موږ راغلي نه یو په خپله خوښه او نه به په خپله خوښه ځو، بلکې خدای پاک رالیږلي یو او دنده یې په لاس راکړې ده چې دغه به کوئ او دغه به نه کوئ. نو د خدای په امر وچلېږئ، د خدای د امر نه خلاف مه چلېږئ، خدای سره ټګي مه کوئ. ټګي د هر چا سره، منافقت د هر چا سره بد دی، خو د خدای سره داسې دی چې که فکر ور باندې وکړي ځان د وحشي نه هم بد او ښکته شمېرل دي، ځکه چې یو خر، سپی، غویا او داسې نور شیان هیڅ وخت د خپل مالک سره، د خپل د چا چې دی د هغه سره ټګي نه کوي. د باندې چې هر څه وکړي خو هغه سره یې سر ټیټ نیولی وي. نو دا انسان چې د خپل رب سره منافقت کوي او دشمنی کوي، دا د ټولو نه بد انسان دی. دا کار مه کوئ. د انسانانو قدر وکئ. هغه لوی نعمت چې دین اسلام دی چې خدای پاک موږ او تاسو ته راکړی د هغې قدر وکئ. د خپلوۍ قدر وکئ، د خپل ځان او د خپلې کورنۍ قدر وکئ. قدر کولې او شکر کولې دا نه دي چې بس په خولې شکر او مننه، د اعمالو نه یې وښایئ. د خپلوۍ قدر وکئ. دا د خدای پاک له خوا نه یو داسې ډالۍ ده چې څوک یې نه لري، د هغوی نه پوښتنه وکئ. د ګاونډیانو قدر وکئ. څوک چې نه لري مړی به درته پروت وي، ژړا به د بهیر وي. په دې غم کې به یې چې اوس یې څنګه ولمبوم او څنګه یې درې ته ویسم خاورې په راواړم. دا چې په کوم ځای کې موږ ژوند کوو، دا زموږ کورنۍ، دا زموږ خپل خپلوان چې دا غم شوی او د تا نه مخکې دوی ورته ناست دي، د دوی قدر وکئ. د دې ټولو په موږ باندې احسانات دي او د دې ټولو د خو بدله په خو باندې ورکول دي. د چا د خو بدله په بدو باندې مه ورکوئ. د چا د ژوند د احساناتو بدله په بدو باندې مه ورکوئ. ځان سره دشمنی مه کوئ. خو یو څوک چې د حیوان نه هم بدتر شي، د ژوي نه هم بدتر شي، نو هغه ته لږ نیش ورکئ. دا کورنۍ تر شا مه ودرېږئ چې دغه وحشي نور څربوئ چې نن خو خلکو ته ټک ورکړي او سبا یې ژوند داخلي. په دې کې ټوله کورنۍ شریکه وي. الله مو ښاد و آباد لره. د ژوند دغه یوه ثانیه، دا یو ساعت د نړۍ ټول ژوند یا خرابوي او یا چې دی جوړوي. او دا بد کارونه، دا غلط کارونه، دا وحشت، دا منافقت، دا غلاګانې، دا هر بد کار د خدای خلاف چې دی، دا چې د اندازې نه زیات سی وجدان مړ شي. بیا دا وجدان او دا تاسو ځینې خلک ورته ضمیر وایي، موږ خو اچار جوړ کړی د خپلې ژبې نه. نو دا وجدان مړ شي، بیا دته هېڅ معلومات نه کېږي. دا چې هر څومره بد کوي ور باندې ویاړي. تاسې باور وکړئ، ما داسې خلک زما د کورنۍ ولیدل
نور به نه یم کورنۍ دا ټول مسلمانان دا ټول پښتانه زموږ د کورنۍ دي چې غلا یې کړې د خور په کور یې ډاکه والې د رور په کور یې ډاکه والې ده او بیا یې ورباندې ویاړ کړی پرتګ بم ته نه وباسم. لعنت په داسې خلکو او لعنت په هغو چې تر شا ولاړ دي. عزیزانو نن په نړۍ کې موږ بدترین کام یو دا چې غورې وو صحیح ده خو خپلو کې خو پیژنو په کور باندې ډاکه وو په خپل رور باندې ډاکه وو خپل رور وژنو خپل ترزوی وژنو خپل ګاونډي وژنو خپل خور سره دښمني کوو او خبرې مو مفتیان یو تر څو پورې چې ځانونه سم نه کړو تر څو پورې چې د بیدیا زمریان او د کور ګیدړان نشو موږ د کور زمریان یو رور پسې ډېر زورونه کوو ترزوی پسې داسې زورونه کوو لکه هغه زما د پلار او د نیکه او د خاورې او د کام او د قبیل دښمن چې زما ترزوی ای هلاک شي. همدغه ترزوی ده چې ته داسې شپې کوې په دې وطن کې همدغه ګاونډي ده دی همدغه کام ده دی همدغه خاوره ده چې بېغمه پروت دی بدماشیانې کوي ته په بل ځای کې وکړه په دویمه ورځ به نه تی نه به د بدماشي. الله مو ښاد و آباد لره. انسانیان شئ انسانیت زده کوئ د خپلو علماو قدر وکئ علماو غله وپېژنئ د علماو په جامې کې غله وپېژنئ خپل علماو وپېژنئ تر شا ودرېږئ داسې حفاظت وکئ لکه د خپل ځان حفاظت چې کوئ د خپل خور او مور او د خپل میرمنې حفاظت چې کوئ همدغه علما دي که موږ پرېښودل هلاک به شو خو غل او عالم وپېژنئ ستا د عالم ستا د علماو ستا د مولایانو مخ چې تورئ هغه وحشیان وپېژنئ او نړۍ ته یې په ډاګه کوئ مولایان غریب خو چې یو څه وایي بیا څوک د وهابي او د پنجپیري او د دیوبندي او د بریالي فتوا په لګئ نه عوام تاسو یې پېژنئ لږ عقل پیدا کړئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم.